د کہانی شروعات د وین نوم یو بینکر نه کیږي کوم چې په یو خوش هوټل کې د پولیس نه پټ شوی وي. په دغه هوټل کې یک یوازې ځان له خوراک تیاری لګیږي چې ناڅاپه د بار نه ورته د سزناور आवाज راشي. هغه څنګه د خپل کړکۍ نه بار ته وګوري نو بار ورته یو هرن په نظر راشي. دغه په لیدو سره ویل سخت غوسه ورشي خو دې نه مخکې چې د ورپسې بار ته وتلو په د پسې د هوټل کمرې ته پولیسان راننوزي او د مغه سری ویل گرفتار کی. د گرفتارې په وخت کې ویل په چغو باندې پولیس ته وایي زه تاسو سره په مکمله توګه د مرستې کولو د پاره تیار یم. دغه پولیسانو مشره افسر ډینی ویل هغه ته بار دا خبره کوي چې زه د پولیس هر شرط منلو د پاره تیار یم. په دې سره ډینی ته وایي طالبه د یو خطرناک د ګروپ د مشر خلاف گوی ورکولي. د خبره ورته ډینی د پاره کوي ولې چې د به هغه ټول د پیسو لیندین سمبالو. ویل په دې شرط باندې گوی ورکولو له تیار شي چې زما تحفظ ذمہواری بس تاسو وي. ډینی په دې معاملې کې خپل ملګری سره خبرو کی په سبا باندې د ډینی او د بیل د پاره ایرپورټ ته یو وړوکی غونډې جز رولېږلی شي د دپاره چې بیل پکې په حفاظت سره لندن ته واپس راوستلی شي. جز په لیدو سره بیل ته یو عجیبه غونډې احساس وشي ولې چې هغه جز په ظاهره باندې زوړ ښکارېده. ډینی ته وایي فی الحال موږ ته همدا جز میلو شو د بدقسمتۍ نه ته په دا ځای کې پټ شوي چې دلته کې حکومت موږ له نوي جز هم نشي راکولی. ډینی په خپلې دانې کې اطلاع ورکړي موږ زر تر زر دغلته کې در روانو. په جواب کې د ملګري دا خبرداره کړي د هغې ګروپ والا وکیلانو ته هم ستاسو د راتلو اندازه شوې ده. د وجې په احتیاط سره راځئ. لږ وخت پس دلته کې پایلټ راشي او په دې سره درېوانه په جز کې سواره شي. د الوتو په دوران کې ویل ته پته ولګي چې د جز ریډیو خراب دی. هغه دې په باره کې ډینی ته وایي خو پایلټ ورته دې په جواب کې وایي چې دا هیڅ مسئله نشته زموږ مزل لږ دی او ډېر زر به ورسو. د مزل په وخت کې ناڅاپه د دوی جز سره یو مرغه وجنګېږي په سرې وجې چې ډینی سخت ویریږي خو پایلټ په دې خبره باندې مطمئنه کړي داسې اکثر کېږي. په دې وخت کې د بیل نظر د پایلټ په ایډیا باندې پروزي چې پس سره هغه ته یو مضبوطه جټکه ولګي ولې چې دا کس لږ غوندې هم د اصل پایلټ غوندې نه ښکارېده. ویل ډینی ته دا خبره کول غواړي خو پایلټ مسلسل په هغه باندې نظر ساتلی. ویل په دې سره خبره بدله کړي او بانه جوړه کړي زما طبیعت ټیک نه دی د وجې موږ له واپس تک پکار دی. خو ډینی دغه په دې خبرې باندې سوچ ونه کړي. د سفر په دوران کې د ډینی نظر د پایلټ په جامو باندې وغورځېږي په کومو باندې چې د وینو دارې شوي وي. په دې سره د ډینی په هم شک پیدا شي او په دې سره د پایلټ نه دغه د لایسنس په باره کې تپوس وکړي چې په سره پایلټ ورته وایي مالا او زما یو پایلټ ملګری لا ستاسو د بوتلو ذمہواری راکړل شوې وه خو د ملګري طبیعت مې ټیک نه و د وجې د پال په ځای باندې زه دلته کې راغلم. دې پورې سره ډینی حیرانه پاتې شي ولې چې پال نومې پایلټ د سره دغلته کې موجود نو. په دې سره د ډینی ښه پوره یقین پیدا شي چې دا پایلټ په مکمله توګه دروغ وایي. خو دې نه مخکې چې دوی څه کړي پایلټ ناڅاپه خپل اصلیت راښکاره کړي او په ډینی باندې حمله وکړي چې په سره د دواړو په منځ کې یو مضبوطه جګړه جوړه شي ولې چې دغه پایلټ دغه نه زیات طاقتور په یو سوک باندې بېهوشه کړي. ور دې نه پس ویل ته وایي دا زموږ ګروپ له دوکه ورکړو دا ستا د ژوند د ټونه غټه غلطي ده. ورته دا خبره د دې دپاره کوي ولې چې دی هم دغه ګروپ حصه وه. په دې سره ویل ویریږي او په یره کې هغه له د 10 لکو ډالرو پیشکش ورکړي چې څه د وجې پایلټ رضا شي. خو ورسره دا ورته هم وایي موږ له به ډینی وجل پکاري د دپاره چې هېڅ قسمه څه ثبوت پاتې نشي. په دې وخت کې ډینی په هوش کې راشي او پایلټ له د بجلۍ جټکه ورکړي چې څه د وجې دغه نه ټوپۍ غوځاره شي چې څه نه پته ولګي چې هغه کټا دی. د جز د غورځېدو نه مخکې ډینی په پوره بهادرۍ سره د جز کنټرول په خپل لاس کې واخلي او د جز توله واپس خپل ځای له راولي. ویل هغې له مشوره ورکړي دا جز اټومیټک موډ ته واړوه د دپاره چې تا له پوره چل نه راځي. ډینی دغه خبره ومني او همدغسې وکړي. په دې وخت کې دغه دواړه ویني چې خطرناک پایلټ دوباره په هوش کې راغی. ډینی پرې یره کې د ویل نه تپوس وکړي ستا طبیعت ټیک دی او که نه. دې نه پس دواړه په یو ځای باندې د پایلټ په ښه طریقې سره تالاشي واخلي او په اخره کې په سټ باندې ښه مضبوط په پړو باندې وتړي. د تالاشۍ په وخت کې ډینی ته د دغه 2 نمبر پایلټ د جامو نه د ګروپ متعلق څه اهم کاغذونه او د دغه دواړو د ډینی او د بیل تصویران میلو شي د کوم نه چې صفا پته لګي چې دا حمله په پوره منصوبه بندۍ باندې شوې ده. په دې وخت کې بیل ته د یو بلې خوفناکې خبرې په باره کې پته ولګي چې دغه پایلټ ته د کور پته هم معلومه وه. د دې په لیدو سره ویل سخت ویریږي خو ډینی یې په دې خبره باندې مطمئن کړي چې تر څو پورې زه تا سره یم ستا د کور خواله هم څوک نشي ورتلی نقصان خو لا ډېره لویه خبره ده. دغه غوندې سوچ نه پس دغه دواړو ته پته ولګي چې په دغه جز کې نو د نقشې والا سیستم کار کوي او نو ریډیو ټیک دی. دواړه د ریډیو د ټیک کولو په کوشش کې لګیا
راشي او واقعي دوی دغه پټ کولو کې کامیاب شي. دوی پر اډو باندې پوهیږي نه د وجې دوی رابطه یو بل کس سره وشي ولې چې دغه ځای کې سیګنل کم و د وجې دوی دغه په خبره باندې پوه نه شي. په دې سره ډینی تر یاد شي چې ما سره خو د سیاري والا موبایل موجود دی. دغه موبایل نه ډینی د مغ سره خپل ملګری ترنګ ملو کی چې پرنګ کول سره افسر د دینه ته پوسو کی تاسو په محفوظه طریقې سره رو رسیدي او کنه ډینی هغه ته وایي کوم پایلټ چې موږ سره روان شو هغه په اصل کې جالو او دغه ګروپ والا زموږ دوانو د ملک د پاره لګل خو هغه به هوش دی او موږ په خپل قابو کې غستلې دي. دې پورې دوه سره د دې ملګری سخت خوشاله شي او ډینی ورته په مایوسۍ سره وایي وینه مالا د جز دالو زول چلازي او نه ته دا پته لګي چې په دې وخت کې زموږ د جز په کوم لخ باندې روان دي. دې پورې دوه سره شاتنه 2 نمبر پایلټ په خندا شي او دې ته وایي زه اوس هم تاسو مرسته کولای شم. ډینی داغه نه د جز دالو زول د طریقې مبارکه ته پوسو کی هغه د طریقې د خاطر نه صفای انکار وکي چې پس سره ډینی له دومره غوسه ورشي چې د مانچ ور پسې روباسي. خو پایلټ په دې خبره باندې رامنې کی وی کچې په ما باندې ډز وکړو د ډز د وجې د جز ټول په داسې ګډه وډه شي چې په دې سره به تاسو هم بچ نشي. د ډېر سوچ او فکر نه پس ډینی ته یو خیال راشي هغه خپل د سیاري والا موبایل روباسي او باغې سره یو تجربه کار پایلټ سره د رابطې کوشش وکړي. په رابطې سره کیپټن هغه ته دیونه پس بل معلومات ورکول شروع کی. هغه چې ورته څنګه خبره کوي ډینی بالکل هم هغه څه کوي چې په مزه ډین جز نور هم اوچت کی خو ولې چې د نقشې سیستم اوس هم کار نه کوي. دوی ته دا اندازه نه لګي چې په دې وخت کې زموږ جز د کوم ځای له پاسه تېرېږي. بل خوا تړلی شوی پایلټ د قسته ویل بار دمکیانې ورکوي او ورته وایي چې څنګه زه دې ځای نه لاړ شم ستا کور ته به ځم او مور به درله وجنم. دې پورې دو سره ډینی له نور هم غوسه ورشي او ویل ورته واره په یېره کې شي. ویل دغه نه په حیرانتیا کې ته پوښتنه چې اخر تا ته زما د مور په باره کې د دومره معلومات د کومه څخه راغی ولې چې دا معلومات د پولیس په ریکارډ کې هم نشته. په دې وخت کې د ډینی د ملګری د افسر دوباره رنګ راشي او دې ته وایي موږ چې کله د اصلي پایلټ کور ته لاړو د پاره چې هغه پرې ډیوټي نه دي تللی نو هغلته کې موږ ته دغه لاش ملو شو د کوم نه چې سترګې ویستلې شوې وي او غوږونه او پوزه ته نه هم چا کټ کړې وه په ډېر بې رحمۍ سره چا وجلو. ډینی د مغ سره پوه شي چې دا ټول د دې 2 نمبر پایلټ کار دی. ډینی د خپل ملګری نه د پوسو کی د دې میشن په باره کې بل چا ته پته ده چې جواب کې ورته وایي صرف ما ته پته ده تا ته او زموږ مشر جیک ته ولې چې دا میشن هغه جوړ کړی دی. دې پورې دو سره د ډینی په پریشانۍ کې نور هم اضافه وشي چې اخر د دومره غټه غداري څوک کولی شي. په دې وخت کې ویل په چغو شي ولې چې جز په غر باندې ور روانو. ډینی د مغ سره جز اوچت کی چې څه د وجې جز په خطرناکو جټکو شي او په تلو کې یوې د بورې بالا اورلې سره وجنګي خو خوش قسمتۍ سره په مفهومه طریقې سره دا غیر واپس روزي. خو بیا هم دوی دوانه سخت یری دی په خپل خبرو کې مصروف وي او بل خوا شاته پایلټ د پړي پکټ کولو کې لګیا هغه یو چاړه را پټ کړی وي او د قسته د ډینی په کارنامو باندې دوی سره خبرې شروع کی. هغه ډینی د داسې خبرې کوي د پاره چې دې ته خبرو کما چې پس سره د دې په غوسه کې نور هم اضافه وشي. هغه دې ته د یو ځل میشن په باره کې وایي دغه میشن په باره کې په کوم کې چې د ګوا په بچ کولو کې ناکام شوی و. د دې پورې دو سره ویلیام ویریږي چې دا لا کوم قسمه خلک دي او د ډینی حیرانتیا ورته ورسیوا کیږي. پایلټ ورته وایي ما ته ستاسو په باره کې د هر څه پته ده حتی چې غرازونه راته هم معلوم دي کوم چې تاسو نه علاوه چاته هم پته نشته. ډینی په سختۍ سره دا غنه ته پوښتنه کوي نور درته څه پته ده خو هغه د نور معلومات ورکوو نه انکار وکي. په مزل کې د ډینی نه ویل د غراز په باره کې ته پوښتنه کوي د کوم په باره کې چې بار هغه پایلټ خبره کوله چې ډینی ورته اخر وایي وتر کال مخکې کله چې ما د میشن په دوران کې یو الک بچ کو او د کوي د پاره مې عدالت ته راوسته نو په لاره کې د خطرناک ګروپ والا مونږ چې په کوم هوټل کې هغه ته اور ورته کو او په هغه کې په سوځېدو کې مړ شو. ما هغه د بچ کولو ډیر کوشش وکړ خو افسوس چې ما داسې اونکلې شو. دا واقعیا چې ما ته اوس هم را یاد شي ما سخت پریشان کوي. دې خبرې کوي چې په دې وخت کې د ملګری دوباره رنګ راشي. ډینی هغه ته وایي چې دا پایلټ نه صرف د ویل په باره کې معلومات لري بلکې زما په باره کې هم هغه خبرې ورته معلومې دي کوم چې تا ته هم پته نشته د کوم چې دا مطلب دی چې خامخا زموږ د پولیس ډپارټمنټ د سره چرته غټ عہدهدار ملګری دی کوم چې مسلسل دغه ګروپ والا معلومات ورکوي. ډینی خپل ملګری ته وایي په دې معاملې کې تعالی زموږ مشر جیک سره خبره کول پکار دي ولې چې دا معلومات دغه نه علاوه چاته
هم نشته، خو د هغې ملګري دې ته بار دا خبره کوي چې بلې تا ته زموږ د ټیم په باره کې پته نشته څه، زموږ د مشر غوندې ایماندار کس خو په ټول ملک کې نشته. په دې سره د ډېني مازغه کار پرېږدي چې غدار زموږ مشر نه دی، نو دې نه علاوه نور څوک دی. په دغه پریشانۍ کې ډېني د خپل موبایل خپل هډ کوارټر ته رنګ میلو کی، خو د هغې اړخه جواب راشي وی جیک فی الحال په چوټۍ باندې دی، ولې چوټیانو ته منا وهلو دپاره بل ملک ته تللی دی. څه وخت پس جیک په خپله باندې ډېني ته رنګ وکړي چې ډېني ورته په صفا الفاظو کې ووایي زموږ یو نه یو ملګري خامخا دغه ګروپ والا سره میلو دی، د څه د وجې چې هغه زموږ حساس معلومات هغې ګروپ ته رسوي. په دې سره جیک سخت د حیرانتیا اظهار وکړي او تپوس ترې وکړي ستا په دې خپله خبره باندې یقین شته او که نه. ډېني ورته په پوره اعتماد سره ووایي زما پر خپله خبره باندې ښه پوره یقین دی. د خبرو په وخت کې د ډېني نظر سمندر په غاړې باندې پروزي او هغه دا خبره د مخه سره کیپټن ته ورورسوي چې څه د وجې هغه ورته لا رسیده کړي. د جز د چلولو په دوران کې د ډېني مزغو ته یو خیال راشي، هغه د ویل نه دغه فایل په باره کې سوال وکړي په کوم کې چې د هغې ګروپ د مشر د ټولو پیسو حساب کتاب ویل به دغه ګروپ والا ټول د پیسو لین سنبالو چې څه د وجې دې ته ووایي موږ نیم په نیمه پیسې بل ملک ته لیږو. ویل ورته دا هم ووایي دومره ته پته ده زموږ ګروپ والا یو پولیس والا له ډېر غټ رشوت ورکوي چې څه د وجې هغه موږ سره د حج نه سیوا مرسته کوي. په دې پورېدو سره ډېني ناڅاپه په هر څه باندې پوه شي، د هغې مازغه کولو شي چې هغه بدکرداره او 2 نمبر پولیس والا څوک بل څوک نه بلکې زموږ مشر جیک په خپله باندې دی، ولې چې په بل ملک کې هم هغه اوسېږي. اوس غدار زموږ ملګری نه بلکې زموږ دا مشر دی. ډېني دماغ سره خپل ملګري ته رنګ وکړي او هغه ته هر څه صفا ووایي او ورسره یې معافي ترې نه هم وغواړي. زما خو لا په تا باندې شک و. په دې سره دې ملګري سخت ویرېږي او ورته ووایي تا خو زموږ ټول سیسټم ته به برباد کا، ولې چې هغه هم په دې ګندګۍ کې د خپل مشر سره ملوث و. دا ورته موبایل بند کړي او ورته ووایي زه به اوس د هر څه په خپله باندې سنبالوم او تاسو سره به راکاږم. دا جز په مزه باندې د سمندر غاړې ته پراخکته کولی شي چې په دې وخت کې دې ته یو جز په نظر راشي. دغه جز نوم کیپټن ته ووایي چې څه د وجې هغه ته دا پته ولګي چې دوی جز کم یو دی. کیپټن په موبایل باندې هغې له اشاره ورکول شروع کړي دې دپاره چې دوی په محفوظه طریقې سره جز راکوز کړلی شي. په دې وخت کې تړلی شوی پایلټ ناڅاپه ځان راخلاص کړي او په ویل باندې په چاړه باندې حمله وکړي او ډېني داسې ګیره کړي چې تمانچه ترې نه واخلي او د دې نه پس په طنزي انداز کې ورته ووایي اوس ګورو چې تاسو زما نه څوک بچ کوي او ډېني له تکلیف ورکول شروع کړي. ویل په خپل پوره او اخري طاقت سره چاړه ځان نه روباسي او په پایلټ باندې حمله وکړي. په دې وخت کې ډېني د ایمرجنسي تمانچه روباسي او پایلټ باندې په ډز وکړي چې څه د وجې 2 نمبر پایلټ داسې زخمي شي چې راوغورځېږي او بېهوشه شي. ډېني د مغز سره د بل خوا لاړ شي کوم چې د حج نه سیوا زخمي شوی. ویل ورته په یېرېدونکي آواز کې ووایي وی که چېرې زه مړ شومه زما د مور خیال ساته، هغې ته دا ګروپ والا ځان ورونه رسوي. ډېني ورته په پرتما طریقې سره ووایي زه دا سره واده کوم چې د هغې نوک په هم څوک رانه ازار نه کړي، تا د کور خوا نه هم څوک نشي ورتلی. هغه په عرضي طور باندې ویله پټۍ کول شروع کړي. څه وخت پس پایلټ واپس په هوش کې راشي خو دا ځل څه هم نشي کولی ولې چې ډېني په مضبوطۍ سره په هتکړو باندې تړلی. په دې وخت کې دې ته د کیپټن رنګ راشي. ډېني ورته ووایي ویل سخت زخمي شوی دی او موږ له به زر تر زر جس کوزول پکار دي. کیپټن دا خبرداره کړي په دې وخت کې لینډینګ د حد نه سیوا خطرناک دی خو ډېني باقي صبر کولو له تیاره نه وي. په دې سره ویل سخت ملامته شي او دې ته ووایي دا ټوله غلطي زما ده، که ما د دغه ګروپ والو نه په کروڑو ډالره نور راپټ کړي نو زه به د هغوی نه راتښتېدم او تاسو به زه اوس نه ګیرولم. ډېني هغه ته تسلي ورکول شروع کړي په دې کې ستا هېڅ قصور نشته، دا ټول قصور د هغې ظالم ګروپ والا دی. په دې وخت کې د جیک دې ته رنګ راشي او ډېني ته ووایي ستا ملګرې په یوې حادثه کې مړه شوه چې دې په اورېدو سره ډېني د مغز سره پوه شي چې دا په څه حادثه کې نه بلکې جیک په خپله باندې قتل کړه. اوس د دې ټول شکونه په یقین کې بدل شي. ډېني ورته په مخامخ باندې ووایي تا یوازې پولیس له نه بلکې ټول ملک له دوکه ورکړه، زه به ستا نه دې حساب اخلم. جیک سخت ویرېږي خو ورسره منکر هم شي خو ډېني ورته په دې وخت کې ووایي ته چې اوس په کوم ملک کې پروت یې او په دې کې ستا کومې پراپرټۍ دي ما ته د ټولو په باره کې پته لګېدلې ده او هغه ریکارډ راسره هم موجود دی کله چې تا له دغه ګروپ والا پیسې درکړي دي. په دې پورېدو سره جیک له دومره غوسه ورشي چې رنګ کټ کړي. بل خوا پایلټ په غورانه انداز کې ډېني ته ووایي ته ما ولې نه وژنې چې ډېني ورته دې په جواب کې ووایي زه ستا غوندې نه یم چې قانون په خپل لاس کې واخلم. په دې وخت کې دوی ویني چې دوی د مرستې دپاره یو بل جز راغی چې په لیدو سره د ډېني په زړه کې امید را پیدا شي خو په حیرانتیا سره پایلټ په دې پسې په خندا شي دا هر څه بې فایدې دي ولې چې
کې دا جس ته چیرې هم نشو کوزولی مونږ به ټول مرو. ډینی په پوره سوچ او سمج سره جس د ریپورټ په اړه باندې را روان کی خو په دې وخت کې دغه 2 نمبر پایلټ خپل اصل حیوانیت ښکاره کول شروع کی. هغه په خپل باندې خپل لاس مات کی او په دې سره د هتکړو نه را بار کی او په دې سره په ډینی باندې حمله وکړي. ډینی ځان د بچ کولو دپاره په هغه باندې ډز وکړي چې څه د وجې هغه سخت زخمي شي خو بیا هم هغه د جس د تباه کولو پوره کوشش کوي دې دپاره چې موږ ټول سره د دې ثبوتونو ختم شو. کیپټن بار بار په موبایل باندې ډینی ته دا خبره کوي چې ته هیڅ قسم ټینشن په ځان باندې رانه ولې ولې چې دا جس به هم ته راکوځې. جس حالت تر دې پورې خراب وي چې ټول لچیږي او چې څنګه ټیرونه سړک سره وجنګیږي نو د یو ډز اواز راشي چې څه د وجې جس بې قابو شي او په تیزۍ سره په سړک باندې روان شي. د ډېر سپیډ د وجې د جس ورمات شي او د زخمي کېدو د وجې هغه پایلټ ځان ټینګ نه کړلی شي او د هوا د وجې بار ته وغورځېږي چې غورځېدو د وجې شاته روان امبولانس پرې له پاسه وخیږي او چقنې یې کړي. د ډېر تلو نه پس اخر په جس کې تیل ختم شي او په یو ځای باندې ودرېږي او څلور واړو طرفو ته دی فایر بریګیډ او امبولانس یې ودرېږي. ډینی ګوري چې بیل اوس هم بې هوشه دی. دې د وجې هغه ځان ته رانږدې کړي او د مرستې لپاره چغې شروع کړي. د امبولانس والا د مغ سره سټیچر راوړي او بیل پکې واچوي او د پولیس والا ډینی د ځان سره محفوظ ځای ته بوځي. په دې وخت کې یو افسر ډینی له اطلاع ورکړي چې پایلټ د امبولانس د لاندې نه راغی او مړ شو. ډینی ورته د دې په جواب کې وایي چې د هغه انجام خو دې نه هم بد پکارو. په دې وخت کې ډینی یو عجیبه منظر ویني. هغه ګوري چې د یوې عجیبه رویې والا کس په خاموشۍ سره په هغه امبولانس کې کیني په کوم کې چې ویل پروت و. د ډینی چې څنګه شک پیدا شي د مغه سره پاسي او د امبولانس ورکولو کې چې دننه پکې د امبولانس د ډرایور په ځای باندې یو قاتل ناست دی کوم چې د ویل د وجلو دپاره دغلته کې راغلی. ډینی هغه کس د مغه سره راقابو کړي او هم په دغه ځای باندې مړ کړي او په دې سره هغه یو ځل بیا د ویل زندگی بچ کی. ویل چې څنګه پوش کې راشي نو هغه لا هم هغه څه په یاره کې وي چې ډینی ورله په نرمۍ سره تسلي ورکړي ته به په مکمله توګه ټیک شي. په دې وخت کې د قاتل په موبایل باندې رنګ راشي چې ډینی یې اوچت کړي. د رنګ والا څوک بل څوک نه بلکې د دې مشر جیکو خیجي کوم چې تپوس کوي ویل دې مړ کو او که نه چې ډینی ورته په پرتما طریقې سره ووایي ویل ژوندی دی او ما هغه بچ کو خو ته به رانه نه بچ کېږي او په دې سره رنګ ورته کټ کړي. په دې کهانۍ کې مخکې څه کېږي د دې پته موږ ته د دې فلم په پارت 2 کې لګي. تاسو ته دا نانۍ کهانۍ څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رای په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای بای.